به این شکلی که مذاکرات مدیریت شد از نگاه تجربه بین‌المللی آوردن پیمان‌های صلح فاجعه است. تاسیس صلح اومد خارجیانو سرم تړون وکړه، یو کال یو بریدم به خارجیانو باندې ونه کړ، افغانان هم برسید. خلیلزاد با طرحهای خود با وعده‌های خود همه را تقسیم کرده بود که سیاسی افغانستان. آیا په واقعي توګه دا ځوانان چې د جنګ سالارانو اولاد دوی د افغانستان استازیتوب کولی شو یا د لوی جرګې وخوړل؟ یو برخه د سیاسي قشر د افغانستان معامله وکړله، یو ولایت نه پس بل ولایت. دکتر عبدالله مسئول عدم تحکیم جمهوریت است. نقطه کلیدی ای بود که آیا جمهوریت و جبر تسلیم میدید به طالبانو لوی جنجال نن باندې وګوري، دوی ملي وحدت خرابوي په دې رقم باندې سره. مشکل خلیلزاد امرای می بود که من افغان بودم و مسلمان بودم و ای از افغانیت خودم انکار کرده، از هویت خودم انکار کرده. مولوی صاحب هیبت الله که ملا صاحب مادومر اقتدار نداشت، دوی وحدت حقیقت که موجود نبود.